سوف يزورني سوف يزورني he will meet me he will meet me هغه به ما سره وویني یا هغه به ما سره وګوري سوف يزورني he will meet me هغه به ما سره وګوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست ویلکم ټو آل هیله کوم چې درس پیلون نه مخکې یوټیوب چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او دا ویډیو لایک کړئ ډونټ فرګیټ ټو سبسکرایب اور یوټیوب چینل and press the bell button and like the video إنها تكذب she is lying هغه دروغ وایي إنها تكذب she is lying هغه دروغ وایي سوف يزورني he will meet me هغه به ما سره وویني كان يشرب الشاي he was taking tea هغه چای څکلو هغه چای څکلو كان يشرب الشاي he was taking tea هغه چای څکلو كيف حالك how are you څنګه یې سأتحدث عن ذلك I will talk about it زه به یې په اړه خبرې وکړم سأتحدث عن ذلك I will talk about it زه به یې په اړه خبرې وکړم هو يهرب he is escaping هغه تختی هو يهرب he is escaping هغه تختی يمكنه الاستماع لي he can listen to me هغه کولای شي ماته غوږ ونیسي يمكنه الاستماع لي he can listen to me بفضلك أن تسامحها please forgive her مهرباني سره هغې ته بخښنه وکړئ ادبیاتو کې یا وکړه بفضلك أن تسامحها please forgive her مهرباني سره هغې ته بخښنه وکړه يمكنك العدو بسرعة you can run fast کولای شي په چټکۍ سره منډه ووهي يمكنك العدو بسرعة you can run fast کولای شي په چټکۍ سره منډه ووهي كتب رسالة he wrote a letter هغه یو لیک ولیکه كتب رسالة he wrote a letter إنها تركض she is running هغه منډې وهي إنها تركض she is running بفضلك أعطني الكاميرا دلته فتحه د الف په سر ده بفضلك أعطني الكاميرا please give me camera مهرباني وکړه ماته کامرا راکړه إنها طبخت الطعام she cooked food هغې خواړه پاخه کړل إنها طبخت الطعام she cooked food من فضلك أعطني كوبا من الماء please give me a glass of water مهرباني وکړه ماته یو ګلاس اوبه راکړه جلسوا هناك they sat there
هغوی هلته کیناستل. هغوی هلته کیناستل. هو يتكلم معي. هو يتكلم معي. He is talking معي. He is talking to me. He is talking to me. هغه زما سره خبرې کوي. هغه زما سره خبرې کوي. هو يتكلم معي. He is talking to me. إنها تمطر بالخارج. إنها تمطر بالخارج. It's raining outside. It's raining outside. بهر یا دی باندې باران وریږي. بهر یا دی باندې باران وریږي. إنها تمطر بالخارج. It's raining outside. هي تقرأ الكتاب. هي تقرأ الكتاب. She is reading a book. She is reading a book. هغه یو کتاب لولي. هغه یو کتاب لولي. لطمته. I slapped him. I slapped him. ما هغه په سپیړه ووهو. ما هغه په سپیړه ووهو. لطمته. I slapped him. إنه سعيد اليوم. إنه سعيد اليوم. He is very happy today. He is happy or he is happy. إنه سعيد اليوم. He is happy today. Not very. جدا. سعيد جدا. So here is not جدا نشتا. Only he is happy today. إنه سعيد اليوم. هغه نن ډیر خوشحاله دی. یا هغه خوشحاله دی. هغه نن خوشحاله دی. الإسلام دين مسالم. الإسلام دين مسالم. Islam is a peaceful religion. اسلام د سولې دین دی. اسلام د سولې دین دی. حاربت بشدة. حاربت بشدة. She fought hard. She fought hard. هغه سخته جګړه وکړه. هغه سخته جګړه وکړه. حاربت بشدة. السوق. ذهب إلى السوق. He went to market. He went to market. هغه بازار ته ولاړ یا ولاړ. هغه بازار ته ولاړ یا لاړو. He went to market یا مارکیټ ته لاړ. ذهب إلى السوق. ألقى محاضرة جيدة. ألقى محاضرة جيدة. He gave a good speech. He gave a good speech. هغه خوینا وکړه. هغه خوینا وکړه. ألقى محاضرة جيدة. أنا جائع. I'm hungry. أنا جائع. I'm hungry. ذا وقيم. ذا وقيم. أنا جائع. سقى النباتات. سقى نباتات. سقى النباتات. He watered the plants. He watered the plants. هغه بوټي اوبه کړل. هغه بوټي اوبه کړل. هو يتحرك بسرعة. هو يتحرك بسرعة. He moves fast. He moves fast. هغه چټک تیز حرکت کوي. هغه چټک یا تیز حرکت کوي. چټک حرکت کوي یا تیز حرکت کوي. هو يتحرك بسرعة. He moves fast. استأجر سيارة. استأجر سيارة. He rented a car. He rented a car. هغه یو موټر کرایه کړ. هغه یو موټر کرایه کړ. اشتريت ملابس جديدة. اشتريت ملابس جديدة. I bought new clothes. I bought new clothes. ما نوې جامې واخیستې. ما نوې جامې واخیستې. اليوم يوم بارد. اليوم يوم بارد. It's very cold today. It's very cold today. نن ډیر یخ ده یا نن ډیره یخنی ده. It's very cold today. نن ډیر یخ ده or نن ډیره یخنی ده in پښتو. الماء حار. الماء حار. Water is hot. Water is hot. الماء حار. اوبه ګرمې دي. اوبه ګرمې دي. اوبه ګرمې دي. هو يغتسل اليوم. هو يغتسل اليوم or هو يغتسل اليوم. He will take bath today. He will take bath today. هغه بنن ولامبي یا هغه نن لامبي. هغه بنن ولامبي یا هغه بنن لامبي. هو يغتسل اليوم. He will take bath today. يملك 3 سيارات. يملك 3 سيارات.
he has 3 cars. he has 3 cars. هغه 3 موټرې لري. هغه 3 موټرې لري. هغه 3 موټرې لري. يملك 3 سيارات. جزاک الله خیر. thanks for watching. ډیره مننه د لیدو څخه. هیله کوم چې یوټیوب کې زموږ ملاتړ وکړئ او چینل سبسکرایب او ویډیوګانې لایک کوئ او نور سره د چینل سکرین شاټ واخلئ، خپل فیسبوک یا نورو سوشل میډیا اجتماعي رسنیو کې شیر کړئ. که سوال پوښتنه وي کومنټ کولی شئ. نو دا زموږ نننی درس و. که هر څه پوښتنه وي بیا هم تاسو ته وایم چې پاڼې ته میسیج هم کولی شئ، یوټیوب چینل کې کومنټ هم کولی شئ. Don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to like the video. Also with subscribing press the bell button. So jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.